سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پاکستان د لیکلي امنیتي ضمانت په بدل کې د افغان لوري دوه غوښتنې ومنلې. د افغان میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پاکستانی چارواکو ویلي که د افغانستان له لوري د امنیتي همکارۍ او لیکلي ضمانت په اړه رسمي هوکړه وشي نو اسلام آباد چمتو دی چې د افغانستان پر وړاندې خپلې ځنډېدلې سوداګریزې لارې بیرته پرانیزي او د افغانانو د ویزو ستونزو د حل لپاره هم عملي ګامونه پورته کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او تګ راتګ له اوږدې مودې راهیسې له ستونزو سره مخ دی. د راپورونو له مخې پاکستان له افغان لوري غوښتنه کړې چې د سرحدي امنیت وسلوالو ډلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همغږۍ په برخه کې لیکلی ضمانت وړاندې کړي. پاکستان باور لري چې د داسې ضمانت له ترلاسه کولو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیات شي او اقتصادي اړیکې به عادي حالات ته وګرځي. بل لور ته افغان سوداګر او عام خلک د دې پرېکړې هرکلی کوي ځکه د لارو تړل کېدو د سوداګرۍ په بازارونو واردات او صادراتو ژور اغیز کړی دی. د تورخم او سپین بولدک په ګډون مهمو لارو کې محدودیتونه د دواړو هیوادونو سوداګرو ته مالي زیانونه اړولي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم لوړې کړي دي.